ابل ما چرته په زندګۍ کې ټیک ټاک ویک ټاک دا شیزونه نه وکړي او دا ویرالي یو ویډیو جوړ کماله ټیک ټاک جوړ کو ته په خدای کې په 3 ورځو کې تقریبا 65000 هو لایکونه به راغه او 12-13000 کې هغه فالوورز را او زه په اوسم نه پوهیږم خو لکه د خلکو هغه مینا تاسو ته پیډر د خپګان دي اخر کې خپل مینوات یې غمګن غونډه کې ټپه مسافر د پر پیش زما هو دا قسم فلم کې د ټپې مې کړې وه ډېر زیات خلکو خوښې کړي د هغې به یو ټپار ته ووایم پرون خندا و خوشحالي وه نو نن پته والا میدان جړه کوم سب ګیلا وکړم د خلکو نو تقدیر مې خپل دی او چې ټکرې را کوي نه اختر کې څه پروګرامونه شته که نشته اختر کې خو فلمونه کړي دي را روان دي کړي خو وړوکي اختر لو خو هغه د کرونا په وجه باندې بس هغه اوس غټ اختر ته راغی او بس دا زموږ د پښتنو وروڼو ته هم لکه دا یو درخواست دی چې لکه ټیک دا مینه فنکار سره ډېره کوي خو دا د حد نه زیات هم نه چې باقي هغه تنګول شي یا دغه که نه دا وخت ما سره یو ځل بیا مثال حل موجود دی دې سره خبرې ترې کونن د دستوري ته راغلي وو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه مخکې زمونګ تاسو سره انټرویو مخکې کړی وه نن یو ځل بیا راغلی وي خلک زړه ته په کم نظر باندې ګورې نو دوی هم دا د فن د خلک را ژوندي کول هم د دوی د برکته چې داسې ښه پروګرامونه بلکې اوس هم موږ یو میټینګ وکړو چې زموږ د بر صغیر پاک هند ډېر یو لوی ایکټر الله دې وبخي دلیپ کمار صاحب چې لکه د هغه په دنیا کې لکه د هغه عمر نوم پهلا هیرو زموږ نو انشاءالله په دې موږ لکه لګیا یو د یو پروګرام جوړو د هغې په دغه کې لکه په یاد کې یو د هغې یو دعا به وشي نو انشاءالله دا پروګرام هم د خیره جوړو کمر چې کوم ستاسو والد سره ملاقات شوی و او جی خو په سن 88 کې راغلی و پاکستان ته بلکې پېښور ته راغلی و بیا په پی سي کې یو شپه پروګرام و بابا مې پکې و داسې نور دا زاړه سندرغاړي پکې دلیپ کمار صاحب ناست دی بلکې دلیپ کمار صاحب باقاعده زما والد صاحب دومره خوښ و چې هغه انور خیال په سر ښکل کو ورته تم بہت عظیم باپ کے بیٹے ہو نو د هغې سره خو ډېر ملاقاتونه بیا په ټاون کې د مومن خان دی په ځای کې سره لکه د جمعې مونځ مې یو ځای کړی دی بیا د شپې پروګرامونه نو هغې سره خو ډېر ښه یو ښه تغه تېر شوی دی دلیپ کمار صاحب سره اختر کې څه پروګرامونه شته که نشته اختر کې خو فلمونه کړي دي را روان دي کړي خو وړوکي اختر لو خو هغه د کرونا په وجه باندې بس هغه اوس غټ اختر ته راغی او بل زما خپل هم چینل دی بس د هغې دپاره هم لګیا یو وصال خیال پروډکشن په نوم باندې نو بس هغې هلې ځله کې لګیا یو ستاسو ته ډېر د خپګان دي اخر کې خپل مینوات یې غمګن غونډه کې ټپه مسافر دپاره پیش کړي زما هو دا قسم فلم کې د ټپې مې کړې وه خو ډېر زیات خلکو خوښې کړي د هغې به یو ټپار ته ووایم پرون خندا و خوشحالي وه نو نن پته والا میدان جړه کوم سب ګیلا وکړم د خلکو نو تقدیر مې خپل دی او چې ټکرې را کوي نه ویسه دا راته ووایه چې تاسې په بازار کې روان یې چاته هم ټپې لګېدې ګانې هم لګېدلې وي هغه ټایم څومره خوشحالي مې حسوې نو یاره چې دا خو خامخا لکه انسان دا خو هغه سټارټ دور و لکه چې څه ټایم تازه دې فن ته راغلو
نو بیا به همداسې خپله ګانه واورو لکه ډېر به خوشحاله شو چېرې لکه زه الله چې دا دومره مینه ساتي او اوس خو د مینهوالو بله ما چېرته په زندګۍ کې ټیک ټاک ویک ټاک دا شیزونه نه وکړي خو هغه زوی رالی یو ویډیو جوړ کړه ما یې ټیک ټاک جوړ کړو ته په خدای یقین کې په 3 ورځو کې تقریبا 65,000 خو لایکونه به راغه او 12-13,000 که هغه فالوورز را او زه بلا اوس هم نه پوهېږم خو لکه د خلکو هغه مینه چې نو زه ډېره شکریا ادا کوم تا چې لاړ شي چې ته واقعي سره مې ته راغلي تاسو خو وضعیت بهر وطن نشي چې ته په تلین راتلین نشي ځکه چې ډېر مینهوال دي نه راغون شي بیا او بس دا زموږ د پښتنو وروڼو ته هم لکه دا یو درخواست دی چې لکه ټیک دا مینه فنکار سره ډېره کوي خو دا د حد نه زیات هم نه چې باقي هغه تنګول شي یا دغه که نه نو زه خو خیر زه خو لکه دا نور دا سوپر سټاران چې کوم دي نو لکه دوی بیا ډېر نه کوي څوک څه نو لکه داسې نه وي پکار مینه په ښه مینه په ښه طریقه ورسره کول پکار دي خوشحاله اوسئ پیغام ورکړي مینهوال ته بس مینهوالو ته خو همدا پیغام دی چې د خپلو مشرانو ادب وکړي او عزت یې وکړي نو انشاءالله په هر میدان به کامیاب وي چې د خپلو مشرانو عزت وکړي مننه د وخت راکولو ډېر ډېر شکریه جی بالکل دا وصل خیر سره دې سره مونږ خبرې ترې وکړې